دی کی والک دے 36-37 کال عمر دی طارق جلیل نہیں میرے سلور تقریر ما داغا اوریدلی دي سلور تقریر بی اے اکڑو او د بی اے نرستو ریون تلاړو بیا ال عربی ویل دا سی عربی وی چې علماء نشي ویل د قواعد مطابق عقل ورته حیران شي بیا دا سی شی وی تمام د حافظ ابن کثیر او حافظ ابن حجر او دا مواد ورته ټول یاد دي تقریر ته ناس ته مانو یو ټکی مې واردو چې ما تم پکې اشتباه شو چې عمر ابن عبدالعزیز چې وفات شو او په لحد په غاړه کټ کې خو نو د اسمان نه یو ریز راغه او د په سینه یو کاغذ کې خو ورز لا خلکو چا کاغذ وکړو پاره کې لیکلي چې بسم الله الرحمن الرحیم امان من الله لعمر ابن عبدالعزیز عمر ابن عبدالعزیز ته د خخدیدون مخ کې نجات شو خخدیدون مخ کې وبخلې شو اوس عمر ابن عبدالعزیز ولې د خخدیدون مخ کې وبخلې شو زکات بادشاہ او عمل داو چې جامع خیرنی پختن له خلق را له کور والا ته چې د جامع خو ور بدل کړه ول په خدای مې د قسمی قبل جوړه اشتم سور بدل کړ عمل دا دی خبره کې ما ته اشتباه شو چې کور ترالم د زوی تمیو مالک دا چا ما ته چې دا حافظ ابن کثیر لیکلي دي راته زه وروسته هو به هو الفاظ پکې دي